خالبدل معاون طولای الف کندک 6 لوای 4 پیاده. ما آمدیم عملیات در ولسوالۍ شیرزاد از منطقه همی قلاگان و کل شروع کردیم تا نزدیک شام به این منطقه ختم کردیم و از این طرف حال بخیر نیروهای امنیتی پلیس و سرحدی اردوی ملی امنیتی ملی مشترک وظیفه است شروع میکنیم تصفیه تلاشی را از این منطقه بخیر تا طرف هم آنتن که جمال میشه تو شروع میکنیم. نوم می نادرخان دی د شیرزادو ولسوالۍ کرې کو د خیل کلی می غاړه ده. وروره مونږه په دې عملیاتو خوښ یو خوشحاله یو چې امنیت راشي او دا د مونږ نظام دی د مونږ حکومت دی د مونږ خپل حکومت دی او په دې مونږ خوشحاله یو پوستې جوړې شي او دلته بس د ټولو خلکو پکې په امنیت کې ژوند وکړي. زه یار نبی محلي پولیس د شیرزادو ولسوالۍ د دښمن په مقابل کې راوتلی او ان شاء الله چې دښمنم ځای پکړه دی او ان شاء الله چې ځای په وي او اوس پیل حال چې یو مونږه په تلاشۍ کې یو او دا ساحه چې دا دښمن نه به پاکو ان شاء الله چې دښمن په تختیدو ده ان شاء الله چې مشکل بنوي. زمت الله سرباز مونږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تل د خپل خاورې او د میړانې لپاره جنګیږي او تل بریا او بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او ان شاء الله موږ وسم د دشمن په مقابل کې جنګیږو چې په هر ځای کې په د شیرزادو په هر ولسوالۍ کې نه پرېږدو او ان شاء الله ورپسې چې په هر ځای کې ان شاء الله ختم کړم دی او ختموي. زه د شیرزادو ولسوالۍ شیرزمان د کلاګانو اوسیدونکی او د عملیات رغېدي او ډېر خوشحاله یو چې دې کې امنیت راشي له پوستې جوړ شي موږ د سرکو د مکتبو ډېر وغیو او په دې هغه باندې ډېر خوشحاله چې د وخت امنیت رغلی ډېر خوشحاله په جامو کې نور نه ځي. چاته بسر چټ نکړم سوچ روح می تن کی چاته بسر چټ نکړم سوچ روح می تن کی دلته افغانانو چې داد سلالو وطن زه توران ضیاءالحق سنگروال د څلورمې لیوا د شپږم کنډک د دوهم ټولي قومندان یم. تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ د شیرزادو ولسوالۍ ته راغلي یو عملیات هم پرون پیل کړل او پرون دشمن فقط معمولی موږ سره مقاومت وکړو ان شاء الله دشمن دونه وسه نه لري چې موږ سره مقابله وکړي. تقریبا په نیم ساعت کې د تقریبا 2 کیلومتر لاره مو وهله او دشمن په شا باندې وتمبو او ان شاء الله همیشه د موږ د پرسونل د ما د مجاهدینو مورال 100% نه زیات څنګه چې تاسو ته پته ده 3 ورځې کېږي چې یعنې په 2 تاریخ د دلویز موږ دومه مرحله د عملیات د سیلاب سرور نمبر 14 د شیرزادو په ولسوالۍ کې پیل شو چې تر نن ورځې پورې موږ 14 کلي غټ واړه تصفیه کړي دي او په دې تصفیه کې دښمن تم سخت شکست ورکړی دی. په جریان د عملیات کې موږ 6 میله کلاشینکوف 1 میل د لسډزې 1 میل مکروب تپنګچا او یو کرولا چې د دښمن نه په ساحه کې پاتې و دا زمونږ لاس ته راغلی ده. فعلا زمونږ پرسونل په خط صفري کې د ولسوالۍ ان شاء الله چې دښمن تم شکست ورکړی دی. دښمن به بیا توانایي د دې پیدا نه کړي چې دوباره راشي په دې ولسوالۍ کې ناامني جوړه کړي او د دې ولس په خاطر باندې مونږ شپږ پوستې
د ولسوالۍ چارپیر په نظر کې نیولې دي چې دا شپږ پوستې به په دې ساحه کې اچو او د ولسوالۍ په عمق کې چې دا 10 کیلومتره عمق لري دا به ټول د خیر سره په امن کې کیږي او دا ولس د دې سوار رسکلو ولس به بیغم خپل ولسوالۍ ته راځي. یو ولس مینو ته موږ په دې ساحه کې انفجار ورکړی دی او یو کارخانه د چرسو چې هغه په جریان د جنگ کې چې ډیر جنگونه کول او موږ نه پرېښودو چې دا د چرسو کارخانه موږ ونیسو. ان شاء الله هغه کارخانه هم زموږ لاس ته راغله تقریبا د 2 خروارو چرسو نه په هغې کې زیات وو یعنې 180 منو چرسو نه هغې کې زیات وو او دا په دې جریان د جنګ کې ان شاء الله هغه کارخانې هم ور واغسته او د دوی دغه کوم هغه چې دوی درلوده د دې چرسو نه کوم پیسې چې دوی لاس ته راوړلې هغه پیسې هم دوی باندې ختم شي ان شاء الله چې نور به د دې توانایي پیدا نه کړي او هم چنان په دې ځای کې د شوکاني د معدن چې د معدن ساحه موږ نیولې ده او د دې نه به محض د سره رقم چې موږ ته راپورونه راغلي دي دوی به په کال کې 800 لک افغانۍ د دې معدن نه اخیستلې. ان شاء الله دا معدنونه هم د دې نه ختم شول. زموږ حکومت کولی شي چې اوس بېغمه خپل معدنونه اخراج کړي او د پیسې به د دولت بودیجې ته ځي.